مرکز خود معلوم کو چې د زلزلې مرکز کم ځای و، لیکن دې مرکز له دیوال والی شي چې سبا دا ملک بیا ونه خوځوي. نن ستا ملک ټول ډمتوب او کنجرتوب شي. او بیا په پاکستان کې د جمعې شپه د لعنت شپه کلهم ودونه د جمعې په شپه کېږي او د دنیا ډمې پکې د دنیا جمعې په شپه ګډېږي. که واده چا کرنی نو ټي وي او وي سي آر خو چا وړی نه دی، بیا ټوله شپه دې ډمتوب ته ناستې وګوري. بیا چې ورځ شي ملک ته دې ګوره، دا هغه ملک دی چې دا اجراګان په دې ملک تاسو سربراهان کوئ. اجرا نه به ته څه توقع کوئ چې دی به ماله په ملک کې د سړیتوب کار وکړي؟ دا توقع دې کوئ؟ نن ستا په ملک کې ګوره یو ډمتوب شروع میوزک سنټر، ورپسې دویم ډمتوب شروع شو ویډیو گیم. د قوم ماشومان ته تباہ کیږي لګیا دی، د قوم ماشومان. هغه ډمتوب لا ختم نو چې بل ډمتوب شروع شو. نه هغه دی چې میز جوړوي او دکان په کرای نیسی او هغې له لختې پیدا کړي دي او هغه غونډس کې پر غړی رارغړی چې هغې ته خدای خبر څه وایي. بیلیټ دا چا وویل؟ بیلیټ. څومره مزیدار نوم یې زده کړی دی، بیلیټ ټیبل. اوس هر سړي نه بېغیرت جوړ شو، مزدوري نشي کولی، روزګار نشي کولی. هغه د بېغیرت بچی چې دی یا به د ویډیو گیم دکان وباسي او یا به د بیلیټ ټیبل دکان وباسي. دی به ورته ناست دي او د قوم بچي به پې جواري کوي لګیا دی. د پاکستان حکومت خدای په غبرګو سترګو ړوند کا. خدای دې هغه په غبرګو ړانده کړي چې دا دوی له چا ووټونه ورکړي، د دوی چا انتخاب کړی دی، هغه دې په غبرګو ړانده شي او په ټپو دې کېږي. نن ته ګرځې دا ګورې مجسټریټان ګرځي، باټینګن دې ګران خرڅ کړي، قانون دې لاس کې واغت بټ بوی دې 3 بټه 6 فوټ کې پې باندې پرچه ورکړي. تاسو خدای هلاک که چې هلاک شئ دې پسې ولې نه ګرځئ؟ باټینګن ګران دي، په تندر دې ولګي ما یې خوره. مټر ګران دي، ما یې خوره. غوښه ګرانه ده، په توپه یې ولګوه خوره یې ما. قسم په خدای زه هره ورځ چې کساب نه کله غوښه علمه نو پوښتنه ترې وکړم چې کلمه تېره کړه چې مردارې باندې خو دې چاړه نه ده راښکلې. نو اول خو مونږ دې خپل ځان ته کتل پکار دي چې دا مونږ څه کوو. مونږ سال جوړ کړی. نو عزیزانو چې څنګه یو دغسې ارادې راته د خدای هم دي، څنګه چې یو بیګام په 4 بجې وکته، 4 بجې څوک راپاسي او د الله نوم علي راپاسي. مونږ ټول زه ملایمه خو چې بانګونه وشي راپاسم او داسو کم او منځ وکم. تاسو څومره بزرګان چې ناست یئ 4 بجې څوک راپاسي او د الله نوم علي. الله ووایي چې ښځه په خپله رضا خو یې نه علي، ورګه چې دا خپله نامه بې اختیاره در باندې واله، بې اختیاره.
نو په 4 بجې دی پاکستان له یو ګړچ ورکو، چې ګړچ ورکو زه کور نه بار راووت او زنانم ډیوډۍ کې ودرولې وي چې کدا ګړچ زیات شو دا کور را غورځېدو نو بیا بار را منډې کوي هر څه چې جوړي. نو بار چې راووتم نو ګورم دنیا راوتې ده اور سړی و یا الله خیر یا الله خیر. هغه خلقو د خولې نه مې هم د خیر آواز او د الله نوم واورېده چې ما په جومات کې اډو لیدلی نه دي. الله نو په 10 منټه د پاسه په 4 میں دا اشعار ہوئے کہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. اے اللہ دا ہر کار نستا یو خاص کاریگری معلومی. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تیرنے کو آب روا بنایا. میدان کے ولاڑوں ماں ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. بیگائے داغا خلق دخلینم یا اللہ خیر آواز وطو چاپ چتر 9 بجے پوری VCR کتلے